دا کومه کنده چې تاسو وینئ دا د یو لوی آسماني ډبرې تیږې په واسطه کیندل شوې ده چې د دې کندې ژوروالی ډېر زیات دی چې خلک یې اوس د سیل او د لیدلو لپاره ځي. دا کومه لویه ونه چې تاسو وینئ د دې عمر 21 میلیونه کاله دی چې پاتې عمر یې 3000 کاله اټکل شوی دی. مطلب دا چې 3000 کاله کولی شي چې نور هم ژوندی پاتې شي او شنه پاتې شي. په سکرین چې تاسو کوم نفر وینئ د دغې نوم وینسیسلاو موګل دی چې په 1915 میلادي کال کې په دې خاطر ونیول شو چې د مکسیکو په انقلاب کې برخه اخیستې او د خاین په توګه وپېژندل شو بدون د دې چې محکمه یې کړي. 9 مرمۍ یې وویشتو چې آخري مرمۍ یې په سر باندې وویشتو په دې خاطر چې مړینه یې باوري شي، خو مګر یو څه وخت وروسته د بېهوشۍ په حالت کې په یو ځای کې وموندل شو چې بیا د عمر تر پایه په 1906 میلادي کال کې د 80 کالو په عمر په خپل مرګ سره ومړ چې تاسو لیدلی شئ چې په څهره کې ډېر تغییر هم راغلی دی. د دغه ویډیو نه مې مطلب دا و چې الله تعالی وایي مرګ په نیټه باندې دی، که مرګ دې نه وي راغلی لکه د وینسیسلاو موګل په شان که 9 مرمۍ هم وویشتل شي خو مګر ژوندی به پاتې شي، او که مرګ دې راغلی وي یوه مرمۍ دې هم کافي ده. پاتې کېدای شي چې تاسو یې په بل نوم نوموئ چې د دې د ذایقې او خوند حس په پښو کې دی. مطلب موږ انسانان د ژبې په واسطه د یو خوراک خوند او ذایقه معلومولی شو، خو مګر پتنګ چې دی د یو خوراک خوند او ذایقه د پښو په واسطه معلوموي. سبحان الله، الله تعالی څومره یو عجیبه مخلوقات پیدا کړي دي.